ټولو خویندو او ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ته نوی CEO راغلی دی، حمید شینواري صاحب. تاسو خو به د ده نوم سره هم اشنا یې. د چې کوم خدمت کړی افغانستان کرکټ بورډ کې افغانستان کرکټ ته، په هغې باندې نه تاسو سترګې پټولی شئ، نه ورباندې زه سترګې پټولی شم. خو موږ افغانانو ته دا معلومه نه وي چې دننه په کرکټ بورډ کې څه رواني، څه کېږي، لوبغاړو سره څه کېږي یا لوبغاړې څه کوي، آیا ډلبازیان یې یا نه یي. دلته به راځو ګورئ په دې لنډ وخت کې کرکټ بورډ کې څومره چینجز راغلل. اخر ولې دننه په کرکټ بورډ کې څه رواني، یو CEO راشي هغه بېرته لاړ شي. ګورئ دانش صاحب راغلی دی، تللی دی، همدا شینواري صاحب راغلی او تللی و، مراد صاحب راغلی او تللی و، فضلي صاحب راغی لاړو. ګورئ کرکټ بورډ کې دننه ډېرې غټې غټې لانجې، هلته ډلبازیانې. صفا خبر دله وکړم، زمونږ چې کوم بعضې لوبغاړي دي هغه مافیا ډله کې دي. دا یوه غټه مافیا په کرکټ بورډ کې موجوده وي همیشه. چې کله هم یو ښه انسان راشي نو هغه بیا خپلې وظیفې ته نه پرېږدي. د دې نه مخکې قریشي صاحب و. ګورې قریشي صاحب پسې کله هم ما غلطه ویډیو نه ده کړې. یوازې په قریشي صاحب هم دا نه کېدل چې یوازې هغه صرف دا کارونه ترسره کړی دی. زمونږ فرحان یوسفزی صاحب دی په کرکټ بورډ کې چې ناست دی خپله وظیفه چې اجرا کوي، نو هغه ته هم دا په کار دی چې خدمت وکړي. هغه ته چې دا تنخواه ورکول کېږي دا په مفته باندې نه ورکول کېږي. دې کې د افغانانو حصه ده، د افغانانو حق دی ورکړي. یوازې په شینواري صاحب باندې نه کېږي. موږ باید د شینواري صاحب ملاتړ وکړو چې موږ یې ملاتړ یو. کرکټ بورډ کې چې کومه مافیا ډله ده هغه باید د خلاف نشي. دا باید خپلو کارونو ته پرېږدي چې دا خپل خدمت وکړي. مخکې د خپله دنده اجرا کړې ده ورکړي، ډېر ښه نوم یې لرلو ورکړي. دا یې د کرکټ بورډ نه استعفا کړې وه. هغې وخت کې کرکټ بورډ کې خاینان راغلل، ایسته لاړو. همدغه وخت دی، ځوان دی، استعداد لري، ټیلنټ لري، جبو باندې پوهېږي، الحمدلله تعلیم یافته دی. د دغسې ځوانانو باید موږ ملاتړ وکړو، چا چې څه خدمت کړی. دا نه چې راشي میم زرما او ټول دما او مافیا ډلې راشي او کور ته یې وړي او کورونه ورباندې جوړوي. طالبانانو د کرکټ بورډ کې چې کوم خاینان دي که نه، تاسو سره د افغانانو حق دی. زموږ زړونو سره لوبې مه کوئ، زموږ د زړونو سره مستېګانې مه کوئ. د کرکټ د زموږ زړه تور شوی دی. تاسو په خپله قضاوت وکئ چې زیمبابوې پاکستان سره په دې لنډ وخت کې 2-3 سیریزونه تېر کړل. زموږ کرکټ بورډ دې ناست دي، کله دې بیچارهګان رمضان شروع کوي، کله دې هلته بل کلب سره لوبې کوي او انټرنیشنل کرکټ ته پروت دي. دلته مو کله سوچ کړی دی چې هلته اسیا جام را روان دی، هلته ورلډ کپ را روان دی، هغې ته به تیاری نه څوک کوي. لوبغاړي فټنس غواړي، چې فټنس دې نه ته لوبه نشي کولی. په کرکټ کې 99% مهم رول فټنس لوبوي. نو چې په دې روژه کې لوبغاړي لوبې ونه کړي، فټنس ونه کړي، خوبونه وکړي، فټنس به څنګه پیدا کړي. دلته هم په خپله قضاوت وکړي. دې لوبغاړو باندې خرچه کول پکار دي. کرکټ بورډ ته چې کومه بودیجه د کال راځي، کرکټ بورډ چېرته مصرفوي. که چېرته زه دا نه وم چې تو دې وله په دوبۍ کې کیمپ برابر کړي یا دې ورته په انډیا کې برابر کړي، نه، په خپل کابل جان کې دې برابر کړي. وکړئ په دې لوبغاړو باندې کار وکړئ، بالران پیدا کړئ. شینواري صاحب ته راغللې، زه دا نه وایم چې تا ته زه اوس زر وخت درکړم شینواري صاحب دا ټول کارونه په یو ځای باندې وکړه. نه، زه دې تا ملاتړ کوم، خو که په حق یې او که چېرته مې در کې غلطي راویسته که نه، اول به دې بیا زه خلاف یم. خپله ما هم پېژنې، زه دې خدمتونو قدر کوم، ستا قدر کوم. زما مشر یې په سر به دې وګرځوم چې افغانستان ته دې خدمت وکړې که نه. قسم دی چې زما دا سر دې پکاري که نه، دا هم ستا نه قربان. دا خو صرف سوشل میډیا ده. څومره چې افغانان دي که نه، څومره تقریبا 90% خو زما خلاف نه وي. 10% مې چې خلاف دي که نه، د هغو کورنیو غړو پسې زه خبرې کوم، د هغو چې کومه مافیا ډلې دي هغو پسې زه خبرې کوم، هغو چې کوم خاینان دي هغو پسې زه خبرې کوم. زه نه وکیل پرېږدم، هېڅوک هم نه پرېږدم چې څوک ظلم وکړي. زما مینهوال چې څوک وي که نه، هغه به ستا مینهوال کېږي ښه خاص، چې ته خدمت وکړي. چې خدمت کوي زه در سره یم، بل خبریال ورور در سره دی، یو بل مبارز در سره دی، زما بل افغان هم در سره دی، هم خور هم ورور، ټول به در سره مینه لرو. خو موږ دا وایو چې دا کم کرکټ بورډ کې دا 2-3 کالونو کې څه وشول که نه، دا باید موږ دی ونه ګورو.
ته باید ښه خدمت وکړي، میچونه صحیح برابر شي. دومره زر موږ ته وخت نه درکو چې ته دا سبا ته وکړه. میچونه باید برابر شي. کابل چې کوم ګراوند دی په دې باندې کار وشي. فرست بالران باید پیدا شي. د نجیب طریقې چې کوم کرکټ ګراوند دی په دې باندې باید کار شروع شي. دا زه درته صرف دغه وایم. داسې نه وایم چې دا ته یوه میاشت کې وکړه. آرام آرام سره انشاءالله وخت به تعالی هم درکو او ستانه هم خدمت غواړو. همیشه د خپلو افغانانو ملاتړ وکئ، د خپلو مشرانو ملاتړ وکئ، قدر یې وکئ او چې څوک ظالمي د ظالم خلاف پاڅېږئ. خوشحاله اوسئ ټول راته. تا ته دې هم ډېر ډېر مبارک وي شینواري صاحب.